د بدن اضافي ویښتان کولی شئ په دغه دوه طریقو له منځه یوسئ. مخکې له دې چې دغه طریقې تاسو ته وښیم یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. اوله طریقه کشوغه بوره، د دې سره نیمه کشوغه د کلوګیټ غاښونو کریم دا سره یو ځای کړئ، نو ښه سره مکس کړئ تر څو بوره ښه پکې حل شي. د دې وروسته د دې سره نیمه کشوغه د پخلي سوډا یو ځای کړئ، ښه سره مکس کړئ تر څو یو ښه محلول تر جوړ شي. بیا یې د بدن په اضافي ویښتانو ووهئ، 15 دقیقې وروسته یې ومینځئ. دغه طریقې ته 3 ورځې دوام ورکړئ، انشاءالله د بدن اضافي ویښتان به له منځه لاړ شي. دوهمه طریقه، یوه کشوغه د پخلی سوډا چې خمیرمایه ورته ویل کیږي، نیمه کشوغه د کلوګیټ د غاښونو کریم او یوه کشوغه د لیمو جوش ټول ښه سره یو ځای کړئ، یو ښه مخلوط ترې جوړ کړئ چې ښه نرم شي. دا مخلوط بیا د شپې د ویده کیدلو څخه مخکې په هغه ویښتانو وهئ کوم چې تاسو نه غواړئ، د بدن اضافي ویښتانو باندې وهئ. 10 دقیقې په دا ځای باندې پرېږدئ، د 10 دقیقو وروسته یې په شمپو مینځئ. تر 10 ورځو پورې دغه طریقې ته دوام ورکړئ، انشاءالله د بدن هغه اضافي ویښتان چې تاسو نه غواړئ پاتې شي هغه به له منځه لاړ شي. نو دغه دوه طریقې مې تاسو لپاره وښودلې. که ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا در سره لایک کړئ او د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه مننه.